إنا لله وإنا إليه راجعون. وقت هم دیونو زه مو ډېر غواړم چې وویم خو ډېرې خبرې نشم کولی. د زما د الله په وفات باندې ټول افغانستان خفه دی. نورو اسلامي حرکتونو مشران رنګونه یې وهلي دي، ټول پرې ژاړي، ټول پرې خفګان کوي. پرون ماښام زه خوا کې ناست وم، خوا کې مې ټول وروڼه عبدالحی او اسامه دواړه خالد شیخان دي، دوی هم ناست وو. په دې اطاق کې ورته څوک نه وو. ما ورته وویل لالا زه دې ورور یم او دا دوی زامن دي، خو ته د ټول افغانستان معنوي پلار یې او چې کومې اصلاحي کوچونه تا د ماشومتوب نه تر دې ساعته پورې کړي دي، نو د دې خبر نه چې مخکې زه ووایم چې الله دې قبول کړي، نو د خولې مې زر راووته چې الله دې قبول کړي. او زما دا کوچونه دا د الله نه څنګه انتخاب کړي، زما دې ناستې وروڼه چې دا ټولې ږیرې سپینې کړي دي، دعوت په لار کې، د جهاد په لار کې، د سنګرونو په لار کې، دا ستاسو همسنګری و، ستاسو مجاهد ورور و، ستاسو دعوتګور ورور و. نن چې دا مخامخ کوم دا ځوانان زه ګورم، کوم دا سپین ګورم، دا ټول دا همسنګر و. دې د لس کال نه دېخوا زما یو ماما و چې شهید محمد کتاب نومېده او هغه روسانو کمونیستي رژیم ته شهید کړی دی. دا د هغه د لاس تربیت شده انسان و. قرآن شریف چې هم خلاص کړی و او اوکرنۍ یې فاتح خلاص کړی و، 7 کالو معصوم چې فاتح خلاص کړی و. زما مور وایي چې په خپل کلي کې جامې ورته کړې وې کمره کې او بیا یې کور ته راوسته. لیکن د هماغې ورځې نه د دعوت خلاص طاقت کېښوده. مور یې هم دا وایي چې یو ماښام تېر و او دعوت کې یې ورکړو. مدینه استعارات ولاړې رسم جمهوریتونه دي، په دې کې د دعوت کار نه کول. لار باندې ګرځېده چې زه جو بچی مې، نو بیا ماښام تېر راښکاره شوم، چېرته دی بچیه؟ بیا پلاره هلته مې دا کار کول، د مې دا کار کول، دا کارونه کول. ورونو خلافت مې دا ده، لوی هېڅ سفر ورته په غاړه دی، ټول دعاګانې وکړئ، هېڅ مطلب دعا کې نه هېروئ او دعاګانې ورته وکړئ. الله دې تاسو ټول له اجرونه درکړي، الله دې دې بدې درکړي او الله تعالی زموږ ټولنې ته سب جمیل راکړي.